تاسو چرته سوچ کړی دی چې په دې هفته کې صرف 7 ورځې ولي 10 ورځې ولي نه 15 ورځې ولي نه 15 ورځې ولي نه تاسو چرته دا سوچ په ذهن کې راغلی دی او که چرته تاسو په ذهن کې دا سوال راغلی او جواب درته نه ملاوي شوی نو په دې ویډیو کې تاسو ته کمپلیټ جواب ملاوي شي ډېر په آسان الفاظو کې بسم الله الرحمن الرحیم نن زمونږ د لیکچر نمبر 3 په ټایم باندې دا مونږ لیکل دی لیکچر نمبر 3 په ټایم او ویک مو سره لیکل دی دې نه مخکې زمونږ په منت مطلب په میاشتې او په ییر په کال باندې لیکچر شوی دی چې په کال کې 365 ورځې ولي 500 ولي نه 400 ولي نه 200 ورځې ولي نه دغه شان په میاشت کې 28 29 30 او 31 ورځې ولي دا غینه سیوا یا دا غینه کمې ولي نه دي نننی لیکچر چې کوم دی خصوصي هغه هم د ټایم دی دا دینه مخکې لیکچر 1 لیکچر 2 هم د ټایم خو دا د ویک دی هغه د منت او د ییر خبره پاږي کې و د هفته د 2 ورځو شاته لاجیک څه دی لاجیک ډیر زیات خوندور او ډیر آسان دی او هغه دا دی بیبیلونینز چې کوم دی هغه 600 قبل مسیح مطلب د عیسی علیه السلام نه مخکې 600 کال مخکې یو قوم مسلو چې هغه ته وسوي بیبیلونینز او دا ډیسکور کړی دی چې په هفته کې 2 ورځې به دا څنګه دا خبره کړې و ډیر زیات آسان او خوندور ټاپک ته ګوره ورته د ذکر چې کله به دوباره اسمان ته وکتل قدرت ته کنه نیچر د انسان هر څه نه ډیسکور کوي د نیچر نه ډیسکور کوي چې کله به بره اسمان ته وکتل نو ته به 1 2 3 4 5 6 او دا وخت قسمه باډیز ورته ښکارېدل چې په هغه کې تاسو پیژنئ دا زموږ سره نور دی دا سپوږمۍ ده او دا نور څه دي پلانټس دي دا ورته په اسمان کې ښکارېدل دې صاحبانه وی چې ولې نه داسې کار به وکړو چې یو ورځ بدله ورکړو یو بدله موږ وایو چې نن د ورځ ده نن د سبا بیا سبا نه ورشم وایي چې د بل ورځ ورشم وایي چې د دغه شاندات په لمبر دا ورځ په دوه باندې تقسیم کو او چې کله به دې تر ورسېدل نو سیټن اخرنه سیچل ده مطلب د هفتې ورش واخر نه بیا به وی دا نو سره خو باډیز ختم شنو واپس کچته لاړ شو سن له نور له بلار شو نو سن ته واپس لاړل دا خو د انګلیش نمونه دي خو مخکې ورته خپل نمونه بدل وی دا غو چې او ورته زیات تر وی چې دا زمونږ څه ده ګاډ ده زمونږ خدای دې نعوذ بالله دغه شان خبرې به دوی کولې نو په دغه طریقه نیچر ته وکتل او دغه شان د نور او سپوږمۍ او دغه شان د نور پلانټ چې په دې اسمان کې موجودو دوی نمونه ورکړل او بیا ولا ساکړه ورځ ولا خوخه کړه چې دا د ورځ ده او دا د ورځ ده او دا د ورځ ده دغه شانتي وو ورځ دي او وو باډیز دي نو په هفته به دا یو سایکل کمپلیټ کېدو بیا ول ویک نو مرکو چې دا یې شو یو هفته شو دا سایکل ریپیټ کېدو چې دلته برابر شي د بیا ډایرکټ د 4 ورځې په ودا دغه شان ریپیټ کېدو نو دا وو ورځ په هفته کې زکه دي چې بیبیلونینز په اسمان کې سو شزونه لیدا و برایټ دا مطلب پلاک وایي شزونه سو و بيدا و باډیز بيدا و وجودونه به په اسمان کې لیدا پلاک زکه په هفته کې سو ورځې دي و ورځې دي که تاسو غواړئ چې تاسو ته پته ولګي د ټایم حواله سره مکمل څنګه چې موږ په لیکچر 1 او 2 کې د کار او د میاشتې خبره وکړه نن د هفتې خبره وکړه بیا په لیکچر 4 او 5 کې ګورو چې په 24 د ورځې کې دا 24 غنټې دي دا ولې چا ډیسکور کړی دي 25 ولې نه دي او 23 ولې نه دي د قشانته په یو غنټه کې 60 منټ ولې دي او په یو منټ کې 60 سکند ولې دي هغه په لیکچر 4 او 5 کې ان شاء الله کار کوو الله حافظ